وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحاب الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت موږ داسې یو بابرکته محفل کې کینولو. حدیث شریف کې راځي چې الله رب العزت فرشتو ته چې کله تشکیل کوي ځمکې ته لیږي، فرشتي په داسې محفلونو پسې ګرځي چې کم محفلونه د الله په یاد کې ناست وي، کم خلق د الله د رضا دپاره د الله د کلام په یادګیرنه کې راټولنه د هغې شوي وي او د الله رضا دپاره سبب وي. حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې څنګه د ځمکې والا ته د اسمان د ستوري ځلیږي، دغه رنګ د اسمان والا فرشتو ته د ځمکې هغه محفلونه ځلیږي چې کوم کې د الله رب العزت د کلام ذکر کیږي او د کلام دپاره د الله د کلام دپاره ټول محفل جوړ شوی. دوستانو عزیزانو، دا یو بابرکت سعادت والا یو مجلس دی چې دې په آخره کې یو داسې فرشته اعلان کوي چې هغه ما تا نه علاوه د انسانانو د جناتو نه علاوه ټول مخلوقات اوري چې قوموا مغفورا لكم قد بدلت سیئاتکم حسنات. تاسو په داسې حال کې پاسئ چې ستاسو ګناهونه په نیکو سره بدل کړی شو او تاسو ګناهونه الله رب العزت وبخل، بخشای لار شي. مفسرین فرمایي چې دې کې الله رب العزت هغه ګناهونه انسان ته بخي چې کم کبیره، بل مفسرین زیاتر فرمایي چې صغیره ګناه وته الله معاف کوي، کبیره وته نه معاف کوي. ځکه حقوق الله چې کوم فرضي احکام را لېږلي هغه په فرضیت په ادا کولو سره ادا کیږي. بل د پردې حقوق العباد چې چا نه د ځمکه نیولې ده، چا پیسې دي نیولې دي، د چا جایداد دي نیولې دی، د چا د حق نیولې، هغه د هغې کس چې بخلی نه وي خدای پاک یې د تم نه بخي. تر دې پورې مفسرینو خو دا هم فرمایلي چې یو سړی په مشکلاتو کې دی، تنګدسته دی، بیمار دی، په سخته کې راګیر دی، مجبوری دی یو ځمکه خرڅوي، ګاډی خرڅوي، هغه د 100 لکې ته ورته یو 15 لکه بدل درکړم، وي دا ګورم په ناجایز منافعخورۍ کې به راځي. رمضان المبارک د برکتونو میاشت ده. د انسان د مسلمان د بخښنې دپاره 2 څیزونه دي، یو قرآن دی او یو روژه ده، چې دا دواړه څیزونه به د الله په دربار کې دا فریاد کوي چې پروردګاره زما بخشش قبول کې د دې سړي په حق کې، زما شفاعت قبول کې د دې سړي په حق کې. قرآن به هم راځي چې پروردګاره د شپې وي تراوو کې ولاړو، خپې ځان کلک کړو، په دې 10 شپو ته ځان ختم ته ټینګ کړو. دا نه چې شاته ناست خپې ګرولې، ټیک ټاک یې جوړولې، اورې دا نه چې به یو خپه به کله ودرې، کله به چورنې خوړلې، کله به سملاسته، کله به یو بل لیدکي ورکو، دا شی نه. حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله هم یو انسان د الله د کلام دپاره ودرېږي په داسې حال کې چې هغه ودرېدی نشي او خپې دردونه شروع کړي، همدقه خپې به ورته ورځ په قیامت خدای پاک دومره مضبوطې کړي چې دی به په جنت ته ځي. زه خو اکثر د خلکو ته وایم چې ستاسو دا 10 خپې تا جمعه ته پورې نشي رسولی، نو دا 2 خپې به تا جنت ته پورې څنګه ورسوي؟ ستا د دې 2 خپو نه دا امید نشته چې تا جمعات ته بوځي، ته چېرته د خیر ښېګړې د مسلمان د سره خیر ښېګړه وکړي، چېرته یو یتیم یسیر سره، یو مسکین سره، یو غریب سره، یو فقیر سره مدد وکړي، دا خو هم نشي کولی. ولې چې هلته کې ورته جیب اجازت نه درکوي، شومې په جیب دې لړم کېنولی چې بس روژه به نیسم خدای به مې بخي، بخله په دې پورې نشته. ختم مې وکړو، توره مې وکړه، بس 10 شپو ختم مې وکړو، بس الله شفاعت راکړه، الحمدلله، شکر الحمدلله، بس
دوستانو عزیزانو ختم وکړو، د ختم نه بعد نور ختمونو عزم وکړئ، د ختم نه بعد د نور اعمالو عزم وکړئ. په یو ختم ګورې نه خلاصېږي. دا تا ته مونږ یو موقع درکړی چې په لسو شپو کې ختم وشو، دې نه بعد بل ختم وشي، دې نه بعد نور نفلونه وکړئ، ذکر اذکار وکړئ. دا نه چې بس چوټي شوه لار بس پروګرامونه شروع کړئ. دا ټیک ته پروګرامونه کوئ، غم خادی کوئ، خو د دین شعبه به نه پرېږدئ. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې مؤمن حرس والا پکار دی چې یو نیکی وکړي، د بل یو نیکی نه بعد بل نیکی، بل نیکی نه بعد بل نیکی. ما ته په دې داسې ناستو کسانو کې ډېر کسان داسې معلوم دي، ټیک ته په موږ او داس په ډېر کمزوري په روزانه بنیاد سره داسې کسان چې اور استاد جي دلته کې چرته چرته غریب شته چې زه ورسره مدد وکړم، چرته یتیم شته چې زه ورسره مدد وکړم، چرته کونډه شته چې مدد ورسره وکړم. زه یم آفرین د دې سړي په دې روژه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې خلکو دپاره د جنت زیری ورکړی. ورځ تر ورځ تېرېږي، هر یو سړی د هغه پیسې، د هغه دولت، د هغه د محفلونو دپاره، د هغې محفلونو دپاره چې په کوم کې رقص کېږي، د هغې محفلونو دپاره چې په کوم کې د ګناهونو چینی پکې را چالو شي، په هغې دپاره بلکل د جیب هم تیار دی، د مال هم تیار دی، د دولت هم تیار دی، هر شی تیار دی. او چې ختم شي مړه د مولیان په دې باندې څه کوي چې ورته لکه د قرآن کې څه قرآن خپله ګوره کنه، چې ته قرآن خپله ګورې. په قرآن کې خدا آیات هم راغلی چې تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ومن النخیل والاعناب، چې الله رب العزت ستا دپاره کجور هم تیاری کړي دي او انګور هم تیار کړي، ته د دې نه په ځان له جوس هم جوړولی شي، سالن هم جوړول شي، شراب هم جوړول شي. بیا به سړی څه کوي؟ شراب به جوړول شروع کړي. د ناسخ د منسوخ حکم به څنګه جوړ، هغې کې به فرق څنګه کوي؟ قرآن کریم کې خو تا ته دا راغلی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که چېرې ته په یو څیز باندې، په یو مسله باندې، په یو دین باندې نه پوهېږې، اهل علم ولا نه تپوس کوه. د نن سبا د سکولونو کې څومره لیکچرار دي، څومره ټیچران دي، څومره پروفیسران دي. نو ای دور دی هلته بیا خلک ولیدي چې ته د قرآن سره دوره دشمنی کې چې ای نه بار څه زده کو، ای نه بیا د امامت کار ته مالا بیا ورپسې شاته ودرېږم. دوستانو عزیزانو یاد ساتئ، حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګویي کړې ده چې په آخري زمانه کې به داسې خلک راپاسي چې عامیان په ټکي به ککړ نه وي. علماو ته به طریقه ښایي چې داسې موږ کوو استاد جي، داسې کوه داسې کوه. دا مشورې نن سبا په فیسبوک باندې په بیاناتو کې څه ته کمنټ وګوره که نه، هوښیاران پکې ډېر موجود دي. که دلته کې د اودس تپوس ته وکړې، د غسل د طریقې تپوس ته وکړه، بلکل به ورته نه ورځي، نه به د فرایضو ورځي. او هلته کې به کمپیریزن کوي، یاره چې دا ملا په حق دی او دا په ناحقه دی، دا ختم ټیک دی او دا ختم ټیک نه دی، دا 28 والا ټیک دی، دا 10 والا چې دا ټول جهنمیان دي. دا د حق معیار، دا د بخلو معیار، دا د تا سره دی. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت په نسبت باندې د ټولو نه زیات محبوب څیز دی اخلاص دی. د ټولو نه زیات محبوب څیز ورته الله رب العزت ته تقوا ده، پرهیزګاري ده، نکته چینی نه ده. نن سبا هر سړی په نکته چینی په بیماری کې لګیا دی. پوه شه چې کم سړی په تو نکته چینی کې راګرځي، د ټولو نه غټ بدبخته انسان دی. که هغه امیر دی که هغه مولا دی، نکته چینی به په خلکو کې نه راوباسي. دې سره انتشار راځي، دې سره نفرتونه راځي، دې سره کینې راځي، دې سره بغضونه راځي، دې سره عداوت او حسد راځي. امت ټول منتشر دی، اړی دړی د ټول ټوکړې ټوکړې دی. دا د اجماعیت وخت دی. د دې ځای د ټولو د وحدانیت، د الله رب العزت د وحدانیت د بیانولو دپاره د ټولو اتفاق او د اتحاد ضرورت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم واقعه بیانوي او ډېر زیات یې وجړل. صحابي ته تپوس کوي د الله رسوله دا به کم وخت وي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته چې دا به اخرنی وخت وي چې هر یو سړی به په نفسه نفسی کې وي، چې څنګه د قیامت منظر وي په دنیا کې، هر سړی په نفسه نفسی کې وي. په دې دنیا کې په داسې حال کې د کرونا بعد اوس هم درته داسې کورونه خیم چې مور پلار غریبانان به په کور کې یوازې مړېږي د دوایۍ د وجې، د پرورش د وجې، د خدمت د وجې، د میډیسن د وجې. یوازې به پراته بچي به ښه ښکلې عیاشۍ کوي، که په یو هوټل بل هوټل ښځه بچو سره به ګرځي، مور پلار تپوس نه کوي. څومره کورونو شکایتونه ده. تاسو ته بنګلې ښکاري؟ دا ګورې بنګلې نه دي، دا ویران کورونه دي. ګورې
ډیر کورونه پکې داسې دي چې دا لکه استاد زموږ د اولاد لپاره د هدایت دعا وکړي وجه څه ده ما اولاد دې مړه دي که څنګه چل دی یره چې دلته موجود دی خبره نه مني ښځو بس راګیر کړي دي هغه غریبانان خو په دې نه پوهېږي ویره چې ښځو پې تعویضونه کړي تعویضونه پې نه کړي دي ظالم صحیح ورته زړه کلک شوی دی سنګدله دي دا سوچ هم نه کوي چې کم اولاد له ما تربیت وکړو MBBS ډیګري مې پې واغسته LLB ډیګري مې پې واغسته فینانس ډیګري هر څه دا ټول د باندې ما سبقونه ووایي هم د دې ورځې لپاره زما بچی کامیاب شي او زما اخرنۍ ورځې په خوشحالۍ تېرې شي هغه بچی چې واده وکړي د مور پلار دشمن شي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو الله رب العزت په دې دنیا باندې هر هغه انسان ته صله او اجر ورکوي چې کوم سړی په دنیا کې څه کري آبري وي مخکې به وایي چې په آخرت کې به ګورو په دې دنیا کې هغه شی ټول روان خدای دې تر هغې پورې مرګ نه راولي چې څه دي تر څو پورې چا سره کړي هغه یې په دنیا کې نه ایست دا ګورې مسلمه خبره ده د خلکو د بې د باندې ښه یو که ستاړه یو که خراب خلکو دپاره به د عبرت نشان جوړوي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د الله د کلام په یادګیرنه کې دا محفل دی ختم قرآن په سلسله کې دی د دې ختم قرآن په سلسله کې مونږ تاسو را جمع شو د دې دپاره چې الله رب العزت د خوشنودۍ دپاره د الله د رضا دپاره چې الله رب العزت مونږ نه رضا شي او د الله رب العزت د رضا سبب جوړ شو او الله رب العزت ته منت او فریاد او زاری ډېر خلک په مونږ کې داسې وو چې تېر کال وو څه کال نشته لومبۍ به د زه وایم دې ځای کې چې مونږ سره کوم موازن و تاسو ته به بنګونه وي سایرن به غږولې هغه ته یو کس ویره چې سهار کې سایرن نه غږېږي ما چا به چې غږولو ولاړه الله واغست بیا دغه رنګې ډېر داسې خلک چې دلته به مونږ سره هر مال ناس پاسو نشته پروس کال چې کوم بل کال چې کوم بل کال چې کوم نشته لاړل قبرستان ته لاړ شه د لومبۍ ورځې مړی به پکې پروت وي زر کاله زوړ مړی به پکې پروت وي تلل شته واپس راتلل نشته ایمان او عقیده د ټولو دا ده چې مړېږم به بلکل ټول مني خو د زړه نه یې نه تسلیموي روژه رمضان راله د شفاعت د عفو د درګذر د مینې د محبت میاشته ما ته په خپلو کې یو بل سره جنګېږو انخلو په خپلو کې انخلو بس غلی شه یاره بس روژه مې ده لږ مې نه لکه ته دا روژه د دنیا نه دي نیولې که ځان نه دي نیولې روژه د دې دپاره نیولې ده چې زه پې الله رب العزت رضا کړم روژه د دې دپاره نیولې چې زه خلکو سره جنګ جګړې وکړم روژه د دې دپاره نیولې ده چې د فرشتو د ذکر او د دعا مستحق جوړ شم که روژه د دې دپاره نیولې چې بل له دوکه او فراډ ورسره وکړم زر څه خلکو سره به دوکې دړاکې وکړي زر به شټر راکته کړي هلکه څه چل یاره جي بس بوس ټیپ دی بس روان یم خدای دې غرق نه کړې که لږ مسلماني وکړه د خلکو سره لږ خیر ښېګړه وکړه غریب سره مدد پکې وکړه خلکو سره مینه محبت وکړه په طریقه په سلیقه په اخلاقو باندې چې خبره کوي هم صدقه ده دا خو نه ده چې ته بس یو بد اخلاقه انسان ولاړ او تا د سل کاله روژه ونیوله چې په خلکو سره بد اخلاقي کوي ته همیشه دپاره صحیح ورته ده تا خدای نه بخښي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت مونږ تاسو ته داسې محفل کې ناستې توفیق راکړو چې په آخره کې فرشته دعا کوي چې پروردګاره کوم د دې خلکو ګناهونه وبخښه او ګناهونه یې په نیکو سره بدل کړی شي او بل حدیث شریف کې راځي چې داسې فرشتې چې کله الله په دربار کې لاړ شي فرشتې به ورته پروردګاره ستا په یادګیرنه کې ستا د کلام د اوریدو په یادګیرانه کې ټول خلک راجمع شي فرشتي د الله تپوس کوي سره د علم به دې تپوس کوي چې دا خلک څه دپاره ناست وي یا باري تعالی خلک راغلي دې دپاره چې یا باري تعالی خلک دې دپاره راغلي چې زمونږ د بخشش وشي د جهنم نه پناه غوښته او د جنت طلبګارو فرشتو ته الله وایي چې تا هغوی جنت لیدلی وته یا الله که لیدلی نو نور به یې غوښته پناه یې د څه نه غوښته پناه یې د جهنم نه غوښته جهنم یې لیدلی وي یا الله که یې لیدلی نو نور به توبهګار شي نو الله رب العزت فرشتو ته څه وایي تاسو ګواه اوسئ په هغه خلکو باندې چې کوم زما د کلام په یادګیرنه کې راټول شوي دي هغه ټول ما بخښي شو څومره د سعادت خبره دوستانو عزیزانو ډېرو خلکو د دعا دپاره ویلي دي دغه رنګې چا ویلي دي چې زما تربور ناجوړه دی څوک وایي زما چاچي ناجوړه ده څوک وایي زما د ترور زوی ناجوړه دی څوک وایي زما خپل خپلوان بیماران دي تر دې پورې زه د خپل مور پلار خبره وکړم زما پلار په داسې سټیج کې دی چې مونږ یې اوچتو
باتروم ته بوزو لکه وړوکی ماشوم په شان واپس راولو کې ندار واره مې ناست وکړه تاسو په داسې حال کې که یو انسان دی لمحې د پاره سوچ وکړي چې زه وړوکی یم د پلار زه څونه لوبولی یم ما تا ته پې یو 2 ټکي سبق ووایي یو 2 ټکي سبق ما تا ته پې ځان بد ښکاري چې د پلار خدمت کوو ما تا ته پې ځان بد ښکاري نن معاشره کې قسم به د تخرم د ټولو نه غټ چیلنج ماته دا دی چې د اولاد نافرمانی د ټولو نه سیوا شوې ده دویم چیلنج راته د خلکو د میراث د حصې د یو بل نه حصې خوري راخوري دریم چیلنج د ټولو نه سیوا چې د طلاق مسایل دي ګنې هغه د وکیلان ناست دي ګنې وکتې تاسو چاپیره ناست دي د ټولو نه سیوا طلاق مسایل سیوا شوي وجه انزایټي ډپریشن د خلکو سوي ورته سوچونه رواجونه یو بل سره حسد یو بل سره کینه یو بل سره سیالي د دې د وجې د ټول ګناهونه معاشره کې راغلي ګینه دا انسانان د نن 14,000 کاله مخکې چلیدل او لا تر اوسه پورې چلیږي د آدم علیه السلام تاریخ روان چې کوم سم کې الله رب العزت دنیا ته رالیږل او سر کمې چلیږي د 2026 خو د عیسوي کال دی 2026 دغه 2026 کال شو د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې د ابراهیم علیه السلام نه 2000 کاله بعد عیسی علیه السلام راغلی 2000 کاله بعد لومبه ابراهیم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام دو زامنو اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام د الته کې عربو کې پاتې شو چې کوم د نبی علیه السلام خاندان د اسماعیل علیه السلام نه د نبی علیه السلام خاندان او بیا اسحاق علیه السلام نه یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام نه ټوټل د بنی اسرائیل شجره راغلي او یا زره پیغمبران سوي ته بنی اسرائیل کې راغلي یعقوب بنی اسرائیل یعقوب علیه السلام په نوم باندې ټول بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام په اولاد کې 1000 کاله بعد موسی علیه السلام راځي 2000 کاله بعد په عیسی علیه السلام راځي دا ټوټل انبیاء کرام چې الله رب العزت را لګل ټول ته کتاب ورکړي کدا نن سبا زموږ د خياران راجمه کې چې یاره قران خپل وای خپل ګوره الله په قران او کتابونه دغه رنګ نازلول او تاسو ته وی چې بس وای نو پیغمبرانو ته څه ضرورت اهل ذکر ته څه ضرورت نبی علیه السلام د پېشوا د مقتدا د امام پکې څه ضرورت د رهبر پکې بیا څه ضرورت دوستانو عزیزانو چې کله نه په دې معاشره کې د اهل بیت او د علماء استهزاء شروع شوی دا او د خلکو نه د غي د عزت او وقار د خلکو د سینونه وتیری پر رب یقینو چې زمونږ د خپل زمونږ د مسلمانانو د غرض نه وال ټکول شروع کړي دا غرض نه وال ټکول په دې شروع شوی دي اتن تر قیامت پورې به دغه وال ټکول سي ورته دی خوري تر سو پورې چې د خپل قبله نه درست الله رب العزت دې موږ تاسو لپاره باندې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي ملګری مې کوم تقسیم د لپاره مقرر کړو نو صفونه بیا دوباره جوړ کړئ چې موږ ته په تقسیم کې اسانه شي